الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. دریم جمعه ده چې ما تاسو ته په دې یو مضمون خبره شروع کړې ده چې رب العالمین حضور پاک تام فرمایي او داغه په واسطه مونږ ته وایي دې خلکو ته نصیحت وکړه. حت مسلمان له فایده ورکړي. ذکر نصیحت سے اخیرت ور یاد کا، تذکیر دا اخیرت جنت ور یاد کا چې ردی شوق پیدا شي، دوزخ ور یاد کا چې د دې په زړه کې غبراهټ او یره پیدا شي، قبر عذاب ور یاد کا او چې رستو په انسان سره روان دي حقیقتاً انسان دا غین اخلاص نه دی، دا وریات کا ګوره اسه نه چې ابختانه وي او بد سر نه ووري بیا سړی سم نشي کولی، اسه نه چې بیا په د وخت ووري او د ګوتې مروړي او لاسونه مګي او بیا دل په لاس نه ورځي مخکې نه پوي کا. نو ما غي کې درته د ځنکدن او د قبر د عذاب او د قبر د پاسېدو خبره کړې وه او د قیامت دروازې بیان به مسنا ستېره جمعه درته کړی و چې الله به حساب کتاب نه شروع کوي. آخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي، ځکه هغلته کې خو ورځې وفتې نشته. نو رب العالمین به ورته بیا او فرمایي چې سوال کا وصل تعطو، چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي، او سفارش وکا اشفع تشفع، ستا شفارس به قبول شي. نو رسول الله مبارک بلومبه د مسلم شریف حدیث ته د حساب کتاب سفارش وکي او دا غي نه پس به بیا د خپل امت سفارش کوي. امرونو خلق چې لومبه د قبرونو را پاسې نو سخت تکلیف کې وي او خلق به په خپل خلو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلق مبتلی. بیماری خوشتنه چې سړی بیمار شي، مرګ خوشتنه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي. هر سړی به په لوی غم کې مبتلی او رور د خور نه خور د رور نه، پلار د زوی نه زوی د پلار نه، خزه د خاون نه او خاون د خزه نه، بالکل به تختی با. هر سړی سره به د خپل ځان غمی، ادي خدي سره به د خپل ځان غمی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور پاک و فرمائل کہ خلق قبرون نپاسی بربن بھائی بیا بولا رستو اللہ لباس و جامع ورکی. نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق بیو بلتا نگوری چې بربندی نو سړی خزو ته او خزه سړو ته او سړیو بل ته به نه ګوري. وی عایشې ډېره سخته ورځ ده، په دومره سختۍ کې به خلک پراتی چې د یو بل عورت ته به څوک کتی نشي.
تاسو دین خپل اندازه ولګوئ چې دومره سختی وي چې د یو بل عورت ته څوک کتی نشي، په ټینشن کې مبتلی، نو سخته ورځ ده. نو د الله رسول زه به د کوم ځای ګورم په دغه ورځ؟ نو حضور پاک فرمایل دریو ځایونو کې ما ګوره، دې کې زه نه خطا کېږم. یو دا دی چې کوم وخت کې زما امت سره حساب کتاب کېږي او تله ولګېږي، نو ما هلته ګوره. یو دا حوض کوثر په غاړه مې ګوره. یو دا چې امت کم وخت کې په پل تیریږي، پل صراط چې تاسو وایې، هلته مې ګوره. دې دریو ځایونو نه به زه نه خطا کېږم، دې کې ما لټوه. نو حساب کتاب زمارونو چې کېږي د دنیا حساب نه دی. ګورئ تله به لګېدلي، ډېره غټه تله، او د دې تلې نگرانی به په خپله رب العالمین کوي. او چې کوم انسان وزن کوي، طول کوي، اب حضرت جبریل علیہ السلامی. دیکھے حدیث ډیر دی، خو تاسو ته هغه نه ویم، مفهوم یې درته ویم. او تله څومره ده؟ نو حضرت داود علیہ السلام الله نه تپوس وکړ، یا الله دا تله راته وښایه. نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوته. نو چې هوش کې راغی نو جړلې وی، الله دا خو دومره غټه ده، که دا اوه اسمانونه او اوه ځمکې په یو چابړي کې واچې، په یو پوټې ځای کې ګورې ځایېږي. نو الله دا به زمونږ په عمل او په نیکو څنګه ډکېږي. نو الله او فرمایل اے داوده چې زه وغواړم نو په یو کجور هم ډکولی شم. کم عبادت کې چې اخلاص ډېري رونو او وزنداري، کم عبادت کې چې اخلاص ډېري، د عبادت ډېروالی مقصود نه دی، د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی. ګورئ داود علیہ السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم. او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي، نو په تله کې به یې دله واچوي. د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي، خو چې اخلاص پکې وي، محبت پکې وي، د الله رضا پکې وي. دومره غټه تله ده. نو په تلې به څوک وي؟ جبریل علیہ السلام به هغه ډنډه نیولي، ډنډه او لسان المیزان ورته وایي، هغه شی چې داسې داسې کېږي، هغې ته به نیغ نیغ ګوري. او څوک به نگرانی؟ الله رب العالمین. واه واه رب العالمین. او آدم علیہ السلام به ولاړي، یا د آدمو الله به ورته آواز وکړي، اے آدمه قم پاسه، قم عند المیزان، څه سره ودرېږه. جعلتک حکما بین ذریتک، د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصافدار مقرر کړی. وایه شابه چې زه ظلم کوم که انصاف کوم. داسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام، څه بچي جنت ته روان دي، څه دوزخ ته را روان دي. او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي، د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي، هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړي، ملک الموت به م ولاړي، کرام الکاتبین کمو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي، هغه فرشتې به م ولاړي. نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي، دروغ بم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې. الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په خوله به مهر لګي، اندامونه به خبرې شروع کړي، لاس به وایي په ما دې کړی ده، سترګه به وایي په ما دې کړی ده، پې به وایي په ما ګناه لتلی. منظر به راته رامخکې کې نن سبا د کیمرې نه شی پټېدی شي، کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښیي که نه ښیي، نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي؟ ځای به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي، ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه، انکار کولی شي؟ بیا به څه کوې؟ الله قاضي، اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه، نو څه به کوې؟ او تیښته هم نشي کول. سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحب باندې سفارش وکړه، منسټران به دې هم سرنګوني،
پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت بدن خلاص کم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاج دی مرګم نشته چې مړ بشم زه ختم به شي خبره مرګم نشته دی دوباره بیا پرچم نشته چې کدی پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکم سپلیمنټري ضمني به ورکم دام نشته دام نشته کدی امتحان کې پیل شوم د دکان به وکم امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم دیاړي به کوم هغه امتحان کې پیش بس دوزخ دی دوزخ پرونو دا ورځ را روانه ده پسه فذکر نصیحت وکړي خلکو ته ور یاد کوه ته دا شی دا قرآن وی پیغمبر وی ځانې زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وی مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیانه سے خلق یې مړه اسم نشته ہے بس کلمه دی وی خدای بادشاہ دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بېشک خو رحم خلق په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کوې که نه چې ځان څه ناڅه ورنږدې کوې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلق هم برباده خلکو ته مې مړه اسم نشته نو هلته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې یې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لو کې دروغ وی دروغ د قرآن مشن په اوبو لو کې د پیغمبر د حدیث مشن په اوبو لو کې پیغمبر خوی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن من پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث کوي کافر شو وی پیغمبر خوی لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی وای دا کو مسلمان نه دی بیا بس کې وسره خو موږ په حدیثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان نه دی فلان 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 دا سی ولا خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي د مور نه رحم زیات ته چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وای کنه چې څوک سر ښکته کي وجاړي کنه چې ماته یو سړی نیغ کیږي او مټې راته وای نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړه په هغه رحم نه کوم او چې زه والی مې مودي مال راغی او ماته وجاړه او سر ښکته کړو بیا په رحم کوم او چې ماته کنزلم کړي او بیا م راته مټې وي او نیغ کیږي رښتیا وایا زه به په رحم وکړم نو که ډېر رحم دلم انساني رحم پې نه کوي وروره وي زه څنګه یې معاف کړم خو راغی او په ما بدماشي کوي لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه جرګه م کوي او بدماشي م کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې موله راشي او وجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړی چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړی چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله ته زاري وکړي چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مه کوئ نه کوي رحم ته مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې جرجې وي رواج داسې دی ته رواج منې که خدای او رسول باندې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریبه محتاجه ناسته خور محتاجه ناسته ورکه که نه چې رواج نه دی وای 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 رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداري موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به دنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا دی او یو بېښکرو والا دی دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به مله د دې ښکرور نه بدلوي ظلم کم دی پاتې کېږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه راپرېږدي ستا لور تا کره څوک نه راپرېږدي ته په فضل خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سر خواښې په انګورو باندې ریلوې ظلم کوي زوی ته وي نه به پرېږدې ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې څنګ دله زړه دې د کاڼي دی زنانو سره ظلمونه مه کوئ
زنانو باندې رحم وکړئ. دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه، نو په پردی ولې کې ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتې پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي. زما دې په خدای قسم چې ظلم دی، قسم مې راته وخوړ چې دا ظلم دی. په دې ظالم خدای رحم نه کوي. رو به دې نیسي په دنیا کې، بیا به څه کوي؟ اخرت کې به دې رو نیسي، د قیامت په قبر عذاب کې به دې رو نیسي، بیا به څه کوي؟ خو ما درته څه ووایې؟ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت مسلمان له فایده ورکوي، او چې کم په خولي مسلمان دی او لکه منافق دی او سنگ دل دی، هغه له فایده نه ورکوي. او اینه مړه مسلمان به خدای بخي، خلکو له عقیده خرابوي. نو مړه د خدای رحم ډېر دی، رحم یې لوی کور دی. آها الله اکبر. ګرانه خبره زما وروڼو، سخت چقلې مخکې را روانې دي. رحم به بالکل پروردگار کوي رحم، خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي. الرحماء الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم یا یرحمکم من فی السماء. بیا ودته مثال در کوم، بالکل در کوم درته. یو زنانه په لاره باندې روانه وه، اده رحم اندله در کوم. په لاره روانه وه او یو کوی او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوی برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي. د بني اسرائیلو ده. زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوی ته یې ورښکته کړه، اوبې پرې راوویستې، ویسکلې، تندې ختمه شوه. چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه ژبه بار رایستې ده، اوبه نشته. او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې دې سپي ته هم لګېدلې ده. نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه، کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کو. الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه، په دې الله وبخله. د بخاری حدیث سے حضور پاک وای. نو رحم راغی خو په چا راغی؟ یو لکه رحم پروت لکه رحم پروت نو رحم پر راغی. او چې لکه رحم نشته راغی مثال هم وره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وخو، وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده، پیشو پې چکونه لګول او سوځېده. وی دا ولې؟ واه واه. وی پیشو یې تړلې وه، نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان له خوراک پیدا کړي. پیشو د لوږې نه مړه شوه، الله دوزخ ته ولېږله. رحم نشته پړه کې، رحم نشته. په حیوان به هم رحم کې. رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د ساروي مخکې هم چاړه مه تېروه او زر اعلان که چې زر دمه شي، او چې تر څو ته سا نی اوتې نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې ساوځي بیا ته یې له سر به نو باسي. او په جمدونې به ته لم نه پرې کې، په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخیږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه. او د بچو په روزو کې ښکار هم مه کوه. د څومره بهترین آداب منتوي. نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون، یا حدیث مسلسل بالاولیت دی، نو یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض. په مسلمان دننه چې څوک دی په ځمکه کې په د رحم کوه، تا باندې به الله رحم وکړي. بعضې وخت کې یو سړی دی هغه به قتل کړي به وجنې. د دې مثال بیا بیودا دی. د مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي، بیا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولیږي به پرې کې. ولې؟ ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه که، خو په نور وجود دې رحم وکړه. که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي، هغه کینسر نور ته خورېږي، نو پرې کې به. نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه، هغه له بیا سزا ورکړه، په هغه بیا رحم مه کوه. ولې؟ چې هغه شی نور امت ته سرایت نه کړي، نور مخلوق تباه و برباد نه شي. هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس دی نورو ته خور نه شي. نو د قیامت دغه ورځ ده، رحم به کوي، په رحم کوونکو به کوي. او چې سنګ دله دی او ظالم دی، په رحم به پرې نه کوي. یو سړي له خدای مال ورکړه، بل ورته وایي شابه مال به راکړه، اوس وجنم دی ګورې که دې رانه، دا خو سنګ دل دی. تربور ورپسې راپاسي، ماله به راکې شابه اوس. ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته، اوس به یې خامخا راکې. ولې ظلم کې؟ تا وګټه دی بل نه دی ګټلی، نو په زور ته غواړې. دا ظلم دی، ظلمونه دي. یو بل پټی نیول، یو بل پولې وهل، یو بل نوبخور او بغلا کول، یو بل بوساړې پټول، یو بل شوتل ریبل. قسم په خدای ظلم دی. په دې ظالم خدای رحم نه کوي.
د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولې دی. زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وی څوک هم پلانکي ظالم رانه حق نیولې دی دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي. تا خیرت نه مني دا نصیحت زکه درته کومه خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تې وځي. مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز. په مال دولت دونه اعتماد مه کوه په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دی او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت په ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالېږه دا ماته ځان به په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل چې خوله خدای د اسلام دشمنی چې خوله خدای مدرسې پسې دشمنی چې خوله خدای مولا پسې بد چې خوله خدای پټکی پسې او ګیری پسې بد ظالمه ته خو دین دشمنی ځان ته وایه مسلمان کړه ته صرف د خولې مسلمان دړه نه دړه مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړی دي او وینې ولا بهیولې دي ته هغه دین برباد دی دا هغه دین بنیادونه ړقی کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک در سترګې څنګه لګې دغه تله دا به لګېدلې به او دغه به نګراناني او فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره لگا غنی نیکی وی اللہ بینی او من یعمل مثقال ذره شر یره لگا گناہ وی لیکن پر حمدلو با اللہ رحم هم کئی توبگارو باندې با اللہ رحم هم کئی اس تا رحم غویم یو سړی بی رسول الله مبارک فرمای الله به ځان ته رانږدې کړي او داسې به رانږدې کړي داسې چې حدیث کې راځي الله به پې دا خپل اولی کړي د الله پاک زمونږ په شان اولی او لاسونه نشته په دې اوس الله خبردار دی چې د دې څه مطلب ځان ته به رانږدې کړي نو الله به ورته ګناهونه را یادوي پلانکې ګناه دې کړی و په پلانکې روز یاده دې ده اتذکرو ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا دی بوئی او خدا واړه واړه به ورته الله یادوي غټ به نه یادوي دا پلانکې ګناه دې کړې وه په پلانکې روز کړې دي دا واړه واړه دی بوئی او خوړه کې وایي چې خدایا غټ را مخکې نه کړې غټ را مخکې نه کړې یا خدایا که غټ دې را مخکې کړل خو غر کېږم نو چې الله ورته دا واړه واړه رایات کې منې او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه دې کړي ټکې لیکلي دي دا دی کړي دا ګناهونه او کړي مې دي بنده دا ټول ګناهونه مې دل په نیکو باندې بدل کړل اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلای دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلای چې کې رحم راشي فزانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه واړه خو په نیکو بدل شو نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وایي یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ما ته ونه ښوله خو مې ونه لیدل الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي در نه مې یادول چې ساړه کې ګبراهټ پیدا نه شي نو بېشکه خدای رحم والا ده یو سړی به بل یو سړی به ابه څنګه داغه به یو کم سل گناهونه او یو دفتر د نیکو او د ګناه یو کم سل بسونی ابه دومره چې که یو دفتر را خور کې د ځمکې اسمانونه و پې ډکېږي حدیث بطاقې ورته وایي مشهور حدیث دی د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د ګناه دی او یو څومره دی که را خور چې ځمکه اسمانونه ډکېږي دا به وله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه به وله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکي کمه شوه نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روان کې دی به روان شي دوزخ نو رب العالمین به د الله د هر څه نه خبر دی خو الله د یو شي قدر ښیي دی کې حکمت دی نو الله به دې سړي ته فرشتو ته وي راوې چې وې درئ نو الله به ورته وایي یو کاغذ ورکړي ها دا یو نیکي ستا پاتې وه دا یو څه چې دا دله په نیکو کې واچي
رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات. الله دا پټی کاغذ څه شی دی؟ زما خو یو کم سل دفتری د ګناه دي، دا پټی کاغذ اوس به بیا را باندې واس کېږي چې فلان کې د فلان کې زویرې دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې. الله بس وی لا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه، ظلم نشته، نن فیصله الله کوي، الله ظلم چا سره نه کوي. لا یظلم مثقال ذره، د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاتې نه کوي. دی به واپس شي، خو دې اړه کې به وایي چې دا پوټی کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو. دا خو زما دغه یو کم سلو دفتر مقابله نه شي کولی، خو دا د الله حکم دی. نو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي، اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي، نیکۍ درنې شوې، ګناه سپکه شوه. وختي اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې، اوس اعلان وشو چې جنت ته روان کې. اوهو الله دا پوټی کاغذ دسو زه خو دغه مخلاص کړم، دومره وزندار. الله وی دا زمان نوم دی، څه چې دی لکه نوم، ولا ذکر الله اکبر. زمان نوم د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درنوالی نه لري. اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټول لري، چې دا کوم بېلما زرې دی هم ویلي. دې کې بعضې خلک د حدیث په یو احادیثو باندې نظر نی دلته پرېوځي. د الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی که نه، قاتل او زناکار علی که نه. اوس به څه کې؟ اوس به څه کې؟ د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی. واوره وی کلمه شهادت د جنت کنجی ده. څه شی ده؟ جنت کنجی. نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني، چې کوم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي. وایه ده که نه یو سیخ راواله په جرنده کې ومنډه چې دی کولو کې د هغې خپل غاښې وي، بعضې ډک غاښې وي، بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي. نو د الله نوم کلمه شهادت کنجي ده، خو غاښې وله پکار دي. نو دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی، هغه ډک غاښې دي. او دا د ګناه نه ځان ساتل دی، هغه تش غاښې دي. نو جرنده پې کولاویږي د جنت، او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی. دا الله نوم دی، خو دا الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي. دا الله نوم چتری ده، چتری ده پر هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره. دا الله نوم چت دی، چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه؟ جواب راله راکړي. او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي؟ پیدا در کوي که نه؟ د الله نوم پرتوګ دی. مثال دی، یو مثال کمیس دی، کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه؟ او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دی وجود ښکاري. او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې، بیا به ګناهګار شمه. که داسې پرتوګي چې پرتوغاښ پکې ني تا پټوي، داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه. دا خو د دنیا رواج دی، دا خو مثال دی. داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي، بالکل نه درکوي. داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي. د الله نوم او کلمه شهادت لم دیوالونه پکار دي، ستنې پکار دي، شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي. بعضو نه به ځان ساتي، بعضې به کوي. او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه، د الله نوم سره په ځان رحم وکړه، د ګناه نه ځان بچ کا. د الله د نوم سره په دین رحم وکړه، په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي. په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی. د الله د نوم سره رحم وکړه، رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي. په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه، او په شریعت او په دین رحم وکړه. کم شریعت او دین چې الله او رسول را کړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړي. ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم، د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي، یو نیکي به یې کمه شي. چې نیکي کمه شي، الله به حکم وکړي دوزخ ته روان کړي. د دې یوې نیکۍ ده سزا وله ورکوم، بیا به جنت ته ځي. چې روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي. الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم.
دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده، اوس به ښځې ته ووایم، زوی ته ووایم، پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکې. نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه؟ دنیا کې چې وی الف زبر آ 10 نیکې شي. دنیا کې چې الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په 50 نیکې شي. چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وی نور 10 حرف دی 10 کم 200 نیکې شي. دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی، او الله مهلت راکړه چې دله سره وړمه نو دا ورشه. نو دی به راشي په رشته دارانو به ګرځي، بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي. بابا نیکي دا نه شم درکړو. ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی، حرام مې تاسو له ګټلی، ګناه خو مې تاسو له کړې ده، یو نیکي نشي راکولی. بابا دنیا سره تېره ده، در باندې خپه یو، او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا بسي که تاله درکم او زه دوزخ تا خو غرغنډې دي. اوهو پلار له به لاړ شي، بابا یو نیکي راکه، بچې د نیکو کار پکې نشته. ای بابا تا ما سره څونه مینه وه، بچې هغه اوس هم شته، په دنیا کې تېره ده. یو نیکي ولې که تاله درکم زما کمه شي بیا به څه کوم؟ پرونو به وګرځي ور به نه کي، ښځې له به لاړ شي ور به نه کي، په دوستانو به وګرځي یو به هم وله ور نه کي. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. دا داسې رواز ده، خو د دنیا نه ده. دنیا کې مونږ د رور د پاره، ښځې د پاره، بچو د پاره څونه آخرت خراب کو. زما د قسم په خدای که دا در سره دا نیکانې خو په کار دی راځي، او که دا بدانې په کار دی نه راځي. دا بچې دی نیک دی بالکل دی په کار راځي، او که خراب دی او لوپر دی قسم په خدای که دی په کار راځي. او مونږ نن د لوفرانو بچو د پاره آخرت تباه کړ. خراته پته چې دا بچی لوپر دی بیلمازه دی، خراته پته چې دا ډاکو دی، خراته پته چې دا رشوت خور دی، دوزخ یې ځای دی، خراته پته لکه سترګې مې پټې شي دوام را پسې نه کوي، بیا مو آخرت خرابو. دا مونږ قبقل یو که روغ یو؟ دا مونږ لیوني یو که روغ یو؟ په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي، او بچی بېدینه دی. بېدینه ولې پیدا کوي؟ دین بچو غم نه سره نشته، پیسې ولا صرف ګټې. د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له. بچي په دین ور واچوه، بچی باندې حفظ وکړه، علم پې وکړه. نو د بچو تربیت نه کې او پیسه والا ګټې په یورپ کې ګرځې او په بار ملکونو کې ګرځې، بچو له پیسه پیدا کوم او غم یې نشته، بچي دلته لوپران شو. قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له ګټې، د هغې نه دا بهتره چې د بچي د اخلاقو تربیت وکړه. تربیت نه کې د بچي هغه لوپر دی، تباه دی، برباد دی، هغه د نه رالېږي او بچي یې الوځئ. های های دی مسافرو ته زما زړه ډېر زیات حیران شي. غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره، او چې رالیږي دلته کې ښځه او بچي ورونه الوځئ. او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته رالیږي رونه یې الوځئ او پلار یې الوځئ، او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې؟ دا خو شریکه وه. هلکه څنګه شریکه وه؟ ته دلته ناست وې، تا مزې کولې، او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی، او ما ګټلې ده، او ټوله دې والوځلو شریکه ده. ډېر مسافر په دې کې غرق او تباه دي. ګورې دلته پیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي، او چې سبا حساب کتاب کوي، نه شریکه وه. تا به هم ګټلې وه په شریکه کې که نه. ما دله غم خادي کو نه به دې کوله که نه، ما نه دې کوله غم خادي، خو دې ځان نه م کوله، پلار نه دې م کوله. دا ډېر خلک په دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي. ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي، هغه ګټي او په نورو ورونه یې خوري. د نورو ته مو وایي چې بې خوندو تاسو هم نه کېږه چې تکړه شه وګټئ که نه، هغه ګټي ته مو وګټه که نه. ده چې هغه وګټله نو ته ډېره که، بیا دلته په تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که، نو ټیک ده، بیا پکې ستا میسه شوه. او بعضې ګورې داسې مسافر هم ته خفه کېږې ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کېږي، د بچو سره هم ظلم کېږي. دا مه کوئ، زما وروڼو د قیامت ورځ را روانه ده. خدای ته وګورئ، الله تپاره نیک اعمال وکړئ، د قیامت ورځ بیا به څه کوئ؟ نو هېڅوک بیا په کار نه شي، نو مټ سټ به را روان شي. نو یو سړی به ولاړي، نو به ورته وایي هلکه څه چل دی، ولې خفې؟ زمړه ما څه چېړې بس پرېږده وه سړیه، نه ما ته ووایه که نه، زه به دې په کار شمه. پلار په کار نه شو، ورور تربور زوی ښځه، ته به مې څه په کار شي؟ ته ما پېژنې نه؟ ووایه څوک به دې نی په کار، زه به دې په کار شم. وایه وی یو نیکي مې کمه وه، الله مهلت راکړه، خو چا م را نه کړه. وی یوه وی ما در کړه. ته څوک یې؟ ما پېژنې نه، دنیا کې دې چې ته لیدې هم نه، اورېدلې دې زما نه، نو ولې راکې؟
مړه مې باندې خفه شو مسلمانې. نو چې نور چا را نکړه تی څنګه راکې وې زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده. څه یوه؟ نو ټول ګناه ده. نو زما خو پیسې هم کار نه کېږي. نو زه ستا خو به پې کار وشي که زما خو هسې هم کار نه کېږي. یو نیکي ده زه پې دوزخ نه بچ کېږم. نو یا یو ارب کاله په دوزخ کې او یا یو منډ د پاسه نو ما کار نه کېږي. چې نه کېږي ته خو به پې بچ شې که نه. زه دا مې نوم دی الله ته ووایه. الله نه ګورې څه پټ نه دي، خو د نیکۍ قدر ښیي. الله ته چې مخامخ شو څه دی وکړل؟ یو پیدا مې کړه الله. چا در کړه؟ فلان کی. الله نه ګورې بیا درته هم پټ نه دي. راښکاره وله چې فرشتو ته وایي دی حاضر کې دله نیکي ورکړه. او ولې؟ الله د ما سره دقه یو نیکي د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده. دا مسلمان رور مې دی، رحم مې پرې راغی، رحم دله مې ورکړه. د ما پیسې هم کار نه کېږي. هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کوم او پوره شوه زه جنت ته. او دی بل ته څه وایي؟ وایي تا په ده رحم وکړه. وی یو رحم مې وکړه. نو وستانه زیات رحم کوونکې خو زه یم. زه نیغ په نیغه جنت. د آخرت دار عمل ګورې نه دی دار التکلیفو. دنیا کې رحم پکارېږي هلته نه، لیکن هلته به الله په رحم کوي. نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه کوي؟ نو د رحم معامله الله کوي، بالکل کوي، بالکل. خو د رحم یو قانون دی یو رحم دی. نو قانون جدا شي دی، رحم جدا شي دی. نو د رحم معامله الله کوي، خو هر چا سره نه ګوري. ښه خو څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي. امید لرو چې یا الله ته په موږ رحم وکړي. دا امید به د الله نه ساتو. نو لویه ورځ د قیامت زما وروڼو زموږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زموږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي. او بیا یا دوزخ یا جنت دعا وکړئ. څه خبرې پاتې شوې آینده جمعه کې به درته ووایم. یا الله ته به موږ رحم وکړي. یا الله مونږ خو هغه څه نه دي کړي چې ته به موږ رحم وکړې. مونږ خو هر وخت کې خدای ځان سره زیاتې کړې دي، ظلم هم ځان سره کړی دی او زیاتې مو کړې، ستا احکامو نه مروګرداني کړې ده. او پروردګاره ته ډېر رحم کوونکې په موږ د رحم معامله وکړې خدای. او زموږ پړونو کې هم رحم واچې خدای. تم د بې رحمۍ نه وساتې، تم د ظلمونو نه وساتې، تم د فتنو آفتونو نه وساتې، تم د دنیا او د آخرت د قهر او غضب نه حفظ و امان کې وساتې پروردګاره. یا الله ته زموږ نه راضي شي، یا الله ته زموږ نه راضي شي. او یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کې. او الله بچیم صالحان او دینداره کې پروردګاره. خدای د بچو د غمونو او ټینشنونو نه مونږ په امن کې وساتې. دعا کې د بعضې دوستانو اولاد نشته چې الله نارینه اولاد وله ورکړي. د چا شته خو جینکۍ دي، الله نارینه اولاد وله ورکړي. خدای نارینه اولاد نصیب کې. الله نارینه اولاد زمونږ نصیب کې د بچو. او خدای ته زمونږ نه راضي شي. بعضې بیماران دي زمونږ د جمع یو ملګری دی نجیب الله خان، دلته زمونږ هر جمعې مانځله راځي. هغه بیمار دی. دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي، الله وله روغ صحت ورکړي. او هر جمعه مونږ له راځي الله دې روغ صحت ورکړي. نور بیماران دي زمونږ د جمع بعضې ملګري د هغوی کورونو کې بیماران دي. دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله شفا ورکړي. ډېر دوستان دي قرضداري دي. مکرم لالا چې دی هغه ناجوړه دی، ظفر لالا رور دی، زمونږ د جمعې خاص ملګری دی. هره جمعه راځي دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي. الله دې جوړ کړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای چې چاته څه تکلیف دی، ټینشن پریشانی ده، په خوشحالو باندې ورته بدله کړي. او بعضې یو زنانه ده ماته وختي ټلیفون کړی، غریبه ډېره زیاته فریاد کېده، ډېر فریاد یې ما ته وکړو او د جمع دعا راته وکړې. دعا ورته وکړې چې د هغې هغه ټینشن او فریاد خدای په خوشحالو باندې بدل کړي او الله د غمونو د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. او بعضې دوستان د بر ملکونو نه رابطې کوي، څوک دلته کوي. دعا وکړه چې خدای ټول څوک دعاګانې چا غوښتې دي الله ته یې وله قبوله کړي. خدای د چا بعضې دوستانو په کورونو کې او په رشتو کې او بل سره اختلافات دي، دعا وکړه چې خدای پاک یې په روغ بدل کړي. خدای موږ د هر قسمه غمونو د فتنو نه په امن و امان کې وساتي. د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، د دواړو جهانو خوشحالۍ هم نصیب کړي او د دواړو جهانو د غمونو د فتنو آفاتو نه پروردګاره په امن و امان کې وساتي.